افغانانو ته د خوشحالۍ او پرمختګ خبر. له کمال خان بند څخه وروسته دا ځل په دایکنډي کې بل لوی بند پرانیستل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وايي په دایکنډي ولایت کې د سوختوک برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه اداره وايي سوختوک بند د 200 کیلو واټه برېښنا د تولید توان لري او دا مهال د نیلي ښار زر کورنۍ له دغې برېښنا څخه ګټه اخلي. سوختوک برېښنا بند په 300 متره لوړوالي سره په ولایتي مرکز نیلي ښار کې د لیزر سیند پر اوبو د 4.9 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدي وایي دې بند سره د نیلي ښار د برېښنا پخوانۍ شبکه چې له ډیزلو یې برېښنا برابروله اوس یې د اوبو برېښنا ځای نیسي او دې سره د برېښنا بیه هم خورا ډیره کمیږي. پخوا به چې د برېښنا بیه تر 15 افغانۍ وه اوس 6 افغانیو ته ټیټه شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده د برېښنا دغه شبکه به له نیلي ښار سره نږدې لکه اشترالي، شنګششت او نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. تیره دوشنبه د اپریل میاشتې په 5 نیټه د افغانستان د انرژي خدمتونو ادارې د بدخشان مرکز فیض آباد کې د شورابک بند د بشپړېدو خبره هم وکړه. دا بند د جرمني د 15 میلیونه یورو په لګښت جوړ شوی دی چې 3 توربینونو سره تر 8 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د فیض آباد ښار 15,000 کورنیو ته برق رسوي. له کمال خان او شورابک وروسته سوختوک دریم بند دی چې پر 1400 لمریز کال کې ګټې اخیستلو ته تیاریږي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.